درې مهم او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوو چې د اکسیجن د کمښت ستونزه حل کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د اکسیجن د کمښت ستونزه حل کړي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني د یو شرکت له فعالیتونو د لیدنې پر مهال رسنیو ته ویلي چې د کرونا وایرس د مثبت پیښو د ډیریدو له امله اکسیجن ته د خلکو اړتیا ډیره شوې ده، نو ځکه دوی هڅه کوي چې لا ډیرې فابریکې په دې برخه کې فعالې کړي. د په خبره د واحد په نامه د اکسیجن د تولید دغه شرکت د برېښنا پوروړی و او د ستونزې له امله تړل شوی و چې اوس د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ د خلکو په غوښتنه بیرته فعاله شوه. په هیواد کې په کرونا د اخته کسانو له ډیریدو سره سم اکسیجن ته هم د خلکو اړتیا ډیره شوې وه. ویل کېږي چې دمګړي د هیواد دولتي او خصوصي روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخ شوي دي. دوهم خبر، ډیر ژر به پاکستان ته د افغان توکو صادرات پیل شي. په ننګرهار کې د سوداګري او اوسنایي خونو مسؤلین وایي چې دوی پر یو طرحه کار کړی ده چې له مخې به د پاکستان او کوزي پښتونخوا ته د افغان توکو صادرات پیلېږي. د ولایت مقام په یو خبرپاڼه کې راغلی چې اړوند ادارو پر دې مسله بحث کړی ده او د ستونزو د حل لپاره اقدامات کړي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د صادراتو ډیره برخه له بندیزونو سره مخ شوې وه چې اوس به د سوداګرۍ د پیل لپاره د اقدامات کیږي. دوی نه دی ویلي چې د افغانستان د توکو صادرات به کله پیلېږي، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې افغان سفیر ویلي و چې ډیر ژر به پاکستان او افغانستان ترمنځ په پټه ولاړ سوداګریز بیرته پیل شي. دریم خبر، طالبانو د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د هغه 2 قاتلونو د نیولو خبر ورکړی ده چې له خپل ورور په ګډون د هغه د کورنۍ وغړي وژلي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي روژګل د نیولو پر مهال د تهدید د هڅې په حال کې وو او وژل شوی ده، خو زوی د دوی لخوا نیول شوی ده. دغه کسانو څو ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د میراث پر سر تر شخړې وروسته پر یو کور برید کړی و او د دې کورنۍ وغړي وژلي وو. پرون بیا د قومي پریکړه پر بنسټ ولسونو په خوست کې د قاتلینو کور ته ور ورته کړی و. دې مسلې په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه پارولي وو او خلک وایي چې د حکومت ضعیف له امله ولسونه په خپل سر پریکړې کوي چې عدالت پکې نه تامینېږي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.